قلما پورته شبیدار شنو وای په مسافرو یو سولی که شعرونانو ورک د سفر نوم شا مسافری یو لی عذاب دینو وای پختان رونی په کلونو تیر وینانو گران زندگی دا زحاکم تاج تی خبر اما وای د مسافرو سختی مالی دلی دینانو دیر پزړه غم جان وی د مسافرو ملشي خدایانو وای د ناچارې شپې په پردیس کې تیر وینانو ورکا غریبی شا چې غریبی ور باندې راغلنو وای د ګل پشان وطن پریک دی پردیس ته زینانو لاړ مسافر شو نواب زاده تی مسافر شونو وای وطن کې پاتې شو زړه زړه یادونانو ارمان ارمان دې پکراچۍ کې مسافرانو وای کلی تارا شما شومان دی یاد وینانو یار مسافر زړه به س خوشالي وکړي نو وای چې خوب وطن غریبۍ شړلې وینانو ورکا غریبي شا یا مالکا سبتی جوړیږي نو وای د مسافرو ژوند ته فکر وړې مانو ګران زندگی دا قلم را واخلم په جړا شما وای د مسافرو چې پلیکم پر یادونانو ورکا پردیسی شا د مسافر زړه سلام دینو وای زړه به د غم سلګي وای خندا کوي نانو ګران زندگی دا وطن په هغه خلکو ګران وینو وای څوک چې پردي وطن کې عمر تیر وینانو ډېر ورته یادېږي جمیل پرنګ رنگ ترز وایما وای د سوچ شعرونه شعر مالک لیکلی دینانو ډېر باندې ګران دغه مصری د مسافرونو وای نواب زاده ته ماشومان ډالۍ کوي نانو ډېر ورته یادېږي زفیاس خانا نواب زاده کاکا تکړم دا سوالونا وطن تراشا مسافرای کی دی بشمارو شو کلونا وطن تراشا مسافرای کی دی بشمارو شو کلونا وطن تراشا حسن زاده ور دی ډیر زیات پریشانیا عظمت ماشوما شاکر الله دی دلی دلو پارمانیا سید رحمان او سجاد الله دی دمودو په انتظار هم عیسی خان حسن علی خوره دکړم درتار زونا هم عیسی خان حسن علی خوره دکړم درتار زونا وطن تراشا مسافرای کی دی بشمار شو کلونا زفیاس خانا نواب زاد کاکا تکړم دا سوالونا وطن
وطن تراشا مسافرای کی دی بشمار شو کلونا زفیاس خانا نواب زاد کاکا تکړم دا سوالونا دا مسافر زمزمه په ډېر درناوي سره قاری نواب زاده صاحب ته ډالۍ کیږي له طرفه د وړو ماشومانو د پروګرام نوم دی چې نوې جدایي فرمایش کوونکي ملګري دي حسن زاده برموټو حسن علي سرګندې فیاض خان برموټو سجاد الله میدان عظمت معشوم نخترګې سید رحمان برموټو شاکر الله میدان چې کلام دې د شاعر حکیم تاج خاطر بینوال او د شاعر شیر مالک بندیوان په आवाज د جمیل فانی د نظم نمبر دی 3333 د هوم سټوډیو پروډکشن سوات لخوا وړاندې کیږي د رابطې نمبر یاد لرئ 0346 94 470 خاطره بیا قلم را واخلا وای په مسافر یو سو لیکا شعرنا نو ورک دی د وطنا زما قلم می بیا مجبور کی وای په مسافر زکلی کام غم جن شعرنا نو دیر باندې ګران دی تلیه پتا مدد دیدن وینو وای ډیر اخترونه په پردیس کې تیرا وینانو هی ارمان دی د مسافر خبر واخلا وای چې بماړوي کب وږي او د وینانو وای خوګاشنانو یو د بچو دیدن پی بنوینو وای د کور لري سغم جنا تیری وختونه نو خدای امتحان دے موری پتا مدرات لوینو وی دی غریبی بی بچے گر کڑے وینانو کاش غریبی ناوے موری پناز باندې را لوی کینو وای بیا مجبوری تین لري او ګرځا وینانو هي افسوس ارمان دې ما پسې مکا وسوچنانو وای د مجبوری د لاس بنا دیدی دانو نانو واخو گاشنا مجبوری نوم دی اللہ ورکینو وی خکولی زوانانی پزوانی ورکاڑی دینانو کاش غریبی ناوی زل شنگلا بینا می کلینو وی زڑمی بیللی مسافر زیادا ومانو خپلا مسافر یا نواب زادا چی خفا نشینو وی خدای بده خپل وطن ترا ولی ماینانو ډیر باندې ګرانه یو شیر مالک بلکیم تاج دینو وی جوړایل بم ته عالم پتما ناس وینانو وی جوړایل باما څنګه بهر ز مسافر کما وی هر سختي کې را سرا ژوند تیرا وینانو وی هر سختي کې غما زما پورې خندېږي نو وی پدې سوځېږي مسافر زیاد ومانو وی پدې سوځېږي د حکیم تاج قلم بساز وینو وی چې مسافر رونا زما ملګری وینانو لیکي بشیرونا
حکیم تاج رمی بے اور سوزیدلے دے پیاد مسافروں میں نندا غزل لکھلے دے نمی حکیم تاج رمی بے اور سوزیدلے دے پیاد مسافروں میں نندا غزل لکھلے دے نمی حکیم تاج